په پاکستان کې یو ځل بیا د افغان کډوالو په خلاف باندې د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د پاکستان حکومت تېره ورځ اعلان کړی دی چې هغو افغان کډوالو لپاره نور مدت نشته کوم چې POR یا ICC کارتونه لري. هغه غریب افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي او خپل مهنت او خواري کوي د هغو لپاره یو ځل بیا د پاکستان حکومت اعلان کړی ده چې خپل وطن ته دې لاړ شي. تېره ورځ د مختلفو ضلعو نوټیفیکیشنونه جاري شوي دي چې افغان کډوالو ته خواست کېږي چې په قانوني ډول باندې خپل وطن ته لاړ شي، نو هغو سره به زیاتی ظلم نه کېږي. که چیرې هغه پاتې شي نو له هغو سره به ظلم زیاتی کېږي. نو د نن ورځې تازه معلومات سره شریکو په پاکستان په مختلفو ضلعو کې په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې چې د افغان کډوالو په خلاف باندې کریکډاون شوی دی. راځئ دغه کلیپونه راسره وګورئ. د مهاجرینو ریاست اسلام آباد ټولو معززو مشرانو کشرانو ته الله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ اوسئ. الله مو باعزت او قدرمن لره. مشرانو مشکلات خو د پاکستان په هر ګوټ کې د افغان مهاجرینو سره روان دي. الله دې په خپل فضل و کرم وکړي ځکه چې دا ډېر بې وزله خلک دي، نو الله دې خپل فضل پرې وکړي. نن زموږ په ضلع چکوال کې موږ سنټر ته تللي وو، حتی چې موږ سره وکیلان هم وو، نو په ډېر خواشینۍ سره موږ د بندیانو سره ملاقات ونه شو او سنټر ته یې دننه پرې نه ښودلو او په ډېره سخته لهجه باندې خبرې موږ ته وکړې، حتی چې وکیلان یې هم پرې نه ښوده او دا یې راته په ډاګه باندې وویلې چې د کارډ هولډر خلک بالکل غیر قانوني دي. د جولای نه را په دې خوا موږ سره بغیر د پاسپورټ او د ویزې نه بغیر دلته نور د یو افغاني حق هم نشته چې یو ورځ هم تېره کړي. او دا څونه کسان چې زموږ نیولي دي په دې ټولو باندې ګوتې ولګولې، نو دا اوس معلومات نشته چې آیا دوی به زر واړی د تورخم ته دوی باندې به شپه تېره کړي، څه حساب به شي. خو دا اوس هم فلحال ډېر په شدید طور باندې اپریشن روان ده په ګلیو کوڅو کې، په بازار کې. نو زه په ټولو مولوي صاحبانو باندې، خصوصا په سفیر صاحب باندې، په رئیس صاحب آصف زدران باندې، مولوي صاحب حقیار باندې، مولوي صاحب سیف الله صدف صاحب باندې، هاشمي صاحب، دې ټولو باندې غږ کومه چې افغانان په ډېر سخت حالت کې دي. او زمونږ وزیر خارجه محترم امیر خان متقي صاحب هم را روان د مولوي صاحب. نو باید چې دغه کومه مشکلات دي د افغانانو باید چې دغه ټولو سره ډسکس شي. خلک په خپل عزت باندې هم یریږي ځکه چې د JLM نه څه ښځې هم راوستلي دي. نو حالات ډېر سخت مشکله دي. څوک د کورونه وتی نه شي، کاروبار نه شي کولی، دکانونه نه شي خلاصولی، حتی چې بالکل حالات بالکل ناسازه دي او حالات بالکل خراب ده. نو د دغو افغانانو لپاره داسې موقتي څه ټیم واخلي چې دا خلک په خپلې طریقې باندې ووځي، نوره بله هېڅ چاره نشته ده. ځکه چې څومره موږ ملاقاتونه وکړه د سفران وزیر سره، د څومره کسانو سره، که د UNHCR کسانو سره، هېڅ کوم ځای ونه نیو او کومه فایده یې ونه کړه. نور د افغانانو ته د دې لپاره وخت راغلی ده چې باید په عزت او په ابرو باندې ووځي، ځکه چې هېڅ چاره نشته ده. نو په دغه طریقې باندې تاسو دغه معامله داسې کوي چې لږ سیریس واخلي، ځکه چې حالات ډېر زیات خراب ده. په پنډۍ نه هم خبرېږو چې دا اوس فلحال حالات پکې خراب ده. په ټوکسیده او بکرا منډۍ په ټولو ځای کې سخت خلک راوستلي دي او حتی چې زنانه یې هم راوستلي دي چې ما ته چا وویلې. نو الله دې رحم وکړي. فلحال خو دغه حالات ده. د ضلع چکوال چې ما تاسو سره شریک کړه، د ضلع چکوال کې زموږ تقریبا د 100 نه واخله د 140 پورې کسان نیولي دي، ځکه چې څو موږ هلته هغه وخته پورې 100 کسان وو. دغه نه را په دې خوا کسان اوس نور نیولي دي. په ډوډیال کې اوس بیا هم څه کسان ونیول، 10-12 کسان بیا هم ونیول. نو ترتیب ډېر خراب ده. نو الله دې رحم وکړي. میسج هم رانه وکړه. الله مو باعزت او قدرمن لره. دا د نوي کلي علمو وایي دا ډنه اخوا د پټې کې زر حالات رالی ماجر ټوله جوړه وشه څه میگوی دغه حالات دی. دغه ورځ دی په ماجرو باندې چې الله دې کجا میری تو موږ د خپل د سر دعا وکړو ورورې ګلو. دا د ماجر حال دی تقریبا بیا یې سم دیگه داسې زه کیو کرسوار که داله دلته وګوره دا حال دی د ماجرو. دا حال دی ډېر بد حال دی د ماجر. الله پاک دې را باندې پرده کوي. ډېره بده ډرامه را باندې شروع دی. دا د ماجرو حال الله دې فضل کوي. الله څه فضل غواړه ورورو، فضل غواړه. ها اسمتیه څه حال دی دغه د ماجر حالات یا خو نو بالا
السلام علیکم د ګورک مشرانو کشرانو انډیوالان دوستانو دغه د لمو 29 کلي د کوټې نن سالات یې جوړ کړي دي موټران یې ډک کړي د ښځو مرد اوس مال اول ونیول وایي پټیسي افیس چې ښځو مرد ته یې نیولي دي ټول رپورټ کوي انټري کوي او بالا اړوي حالات یې بیخي خراب کړي د کوټې لمو 29 کلي څونه یې پسې ده دلته وګوره 1 2 3 الله ختم شو یو بل هم پاته ده نو دوستانو دغه کلیپونه تاسې وکتل دا د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د هغو افغانانو په خلاف چې کرکډاون شروع دی د هغو د ایستلو لړۍ روانه ده دا د کوټې سیمې د نوي کلي مختلفه کلیپونه دي چې د نن ورځې د پولیسو کرکډاون دی د افغانانو په خلاف باندې د هغو افغانانو په خلاف څوک چې POR کارډونه یا ICC کارډونه لري ځکه چې تېره ورځ حکومت اعلان کړی و چې افغانانو سره نور وخت نشته خپل وطن ته لاړ شي او پر روان دوشنبه باندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هم پاکستان ته ځي پاکستان ته سفر کوي نو د دې په اړه باندې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې څه نه دي ویلي د نورو تازه معلومات لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ له موږ سره اوسئ الله حافظ